منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم أبو بكر رحيم الأمة الصديق لخير الخلق سيدنا محمد كان خير رفيق. وتانيهم هو الفاروق جل بعدله عمر بعهده أصبح الإسلام فوق الأرض ينتشر. وثالثهم أخو كرم وذو النورين عثمان. ورابعهم علي كم لأجل الدين قد أبلى إمام زاهد ورع وكرم وجهه المولى. سيرة الخلفاء منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين. رواه أبو داود والترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د خلفای راشدینو د سیرت د درسونو په سلسله کې موږ د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سیرت شروع کړو او لومړی درس موږ وړاندې کړ او اوس دویم درس د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هجرت نه نیولې تر وفات پر ان شاء الله که وخت شو هغه وخت پورې رسو کړي تر یو مناسب وخت به ورسو. مخکې موږ ویل چې موږ نه ډیر زیات تفصیل تشریح ورکو ځکه هغه نه کیږي او نه بیخي ډیر مختصر وي بلکې د مناسب اندازه چې څومره هغه معلومات موږ ورانو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوو چې دا غوي تسلی پې وشي. په دې درس کې موږ مخکې ویلي و چې د هجرت په 14 کال باندې د مدینه منورې نه تقریبا 2 انصار صحابه کرام راغلل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسما د دعوت ورکړي چې تاسو مدینه منورې ته تشریف راوړئ. موږ خپل ځان، خپل مال، خپل هر څه تاسو نه قربانو او لکه څنګه چې د خپل ځان نه او د خپل لغنه دفاع کوو، اولادونو ښځو نه دغه شیطان هم دفاع کوو. نو د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته اجازه ورکړه چې هجرت شروع کړي. د هجرت په سلسله کې تقریبا د یادونې وړ کسان چې کوم یو د دې تړون او د دې بیعت عقبه ثانیه نه وروسته حرکت وکړي. اول د ټول نه ابو سلمه رضی الله عنه د خپل بیبي ام سلمه سره زوی سره حرکت وکړي او د هغې نه وروسته پسې نور همداسې یو تله حضرت حمزه او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، حضرت عثمان. دغسې هجرت شروع شو. بالاخره 3 کسان صرف پاتې شو: حضرت علی کرم الله وجهه، حضرت ابوبکر صدیق او رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو چې کله دا ټول لاړه نو ابوبکر صدیق د بخاري حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی چې یا رسول الله که ستا اجازه زه به هم لاړ شم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ته معطل شه، نو کېدای شي بیا یو ځای لاړ شو. نو بیا چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور په کوم ورځ معاشره کېدلو او دوی فیصله وکړه بدارینې دوه کې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ته راغی او ورته ویل چې ما ته خو اجازت وشو، نو زه به کور کې وم چې شپه شوه، په شپه تیاره کې به بیا راځم، بیا دې ځای به ځو. تر دې زموږ درس رسولی. نو کله چې شپه شوه هماغه شپه د پنجشنبې شپه د جمعې شپه د پنجشنبې ماښام رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هغه پورې په داخل د کور کې و چې تر څو پورې ښه تیاره شوه
حضرت علی کرم الله وجهه یې راوخ په خپل ځای باندې کومه بستر باندې چې دی ویده کېدو په هغې باندې ویده کې خپل صادر چې لیکي صادر و هغه په د باندې واچول ورته ویل چې تا ته هیڅوک ضرر نشي رسول الله پیغمبر اوسه دلته او دا د خلکو امانتونه چې زما سره پراته دي دا به خپلو مالکانو او صاحبانو ته تسلیم کړي بیا به ما پسې راځي نو بیا د هغې نه وروسته چې ښه تیاره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم حرکت وکړي او ابوبکر صدیق کور ته ورغی هغه کومه دروازه چې د کور دروازه وه په همغې باندې ننوتل او د هغې نه چې کله وتل نو د دروازې د کور د شا دروازې نه موږ تاسو کړکۍ ورته وایي دا شاته کړکۍ خلک جوړوي د وتلو دپاره کله نو په دې کړکۍ باندې ووتل دلته امام بیهقي رحمه الله په خپل کتاب کې دا روایت را نقل کړی دی چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق دواړه روان شو نو ابوبکر صدیق پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر ویرېدلو ځکه خطر دومره خطر و چې کور یې محاصره شوی او بلکې فیصله دا شوې وه چې دا باید په هر صورت ووژلی شي نو دې خطر دا و چې کیدای شي په لارو کې چې کوم ځای کې کوڅو کې لارو کې به څوک شامخا کیدای شي لارې نیولي لکه موږ تاسو کمین ورته وایي چې کمین بیا نیولی نو ځکه ابوبکر صدیق چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حرکت وکړه یو روایت دا هم راغلی دی چې ابوبکر صدیق او رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې قدمونه نه کېښول چې داسې په پنجو به روان و دې په خاطر باندې چې قدم شناسان هلته دومره تکړه و چې یو سړي عمر بیا د قدم نه معلومولی چې دا سړی دونه عمر لري دومره بلا و نو چې عمر د سړي معلوموي نو قدم دستي معلوموي نو چې کله دوی حرکت وکړي وایي چې پوره قدمونه نه کېښول بس لږ لږ به کېښول چې کم از کم هغه ته دا پته ونه لګېږي نو بیا چې کله روان شو نو کله به ابوبکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښي طرف ته او کله به شاته او کله به چپ طرف او کله به ښي طرف داسې لکه سړی چې ته نه تاویږي نو یو ځای پر چې لاړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ابوبکر دا څه کیسه روانه ده چې کله یو طرف ته کله بل څه خطر احساس کوي چې څه خطر به وي نو هغه ورته وایي چې یا رسول الله هو زه چې کله ښي طرف همداسې فکر وکړم چې شاته څوک حمله ونه کړي زه شاته لاړ شم شاته شم چې مخکې څوک حمله ونه کړي مخې ته راشم چې کله مخکې شم که ښي چپ طرف نه څوک حمله وکړي بیا به څه کېږي نو دا په دغه ترتیب باندې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ابوبکر هېڅ خبره هم نشته بس خپل هغه کوه نو دا د حضرت ابوبکر صدیق هغه نهایت احتیاط و چې دوی کولو مخکې موږ د سیرت درسونه کې ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو اصلي طرف شمال و دوی خو شمال ته تله مدینه منوره د مکې معظمې شمال ته پرته ده خو د هجرت په دیش په باندې دوی برخلاف د دې مخ په جنوب باندې نور هم لاړه مخ په جنوب تقریبا 4.5 کیلومتره شاوخوا راځي د جبل ثور د ثور غر بیا به جبل ثور کې پاس ډېر جګ سر کې هلته به یو غار دی سمڅه د په هغې ته جبل غار ثور وایي دې غار ثور ته دوی اصلي هغه و چې دلته به ځو دې ځای کې به وو ځکه د خلکو ډېره توجه په طرف د شمال باندې و جنوب ته چا څه خیال و چې اوس دې طرف ته به ځي نو ځکه دوی هلته چې روان شو نو چې کله جبل ثور بیخ ته ورسېده نو ځینې روایتونه داسې راغلي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه دواړو دا پښې تړاکې شوې او حتی چې وینم ته نه جاري شوه ځکه هغې پر ډېره لار ده بیخي ډېره لار ده اوس خو سړکونه او هغه معلومېږي خو هغه منطقه ده چې ټوله غر دی او غر کې د تیرې تورې تیږې دي چې اوس هم سړی ورته داسې متوجه شي سړي کرکت یې نه وشي چې دې کې سړی څنګه مزل کولی شي که نه نو هلته چې ورسېد د هغې ځای نه بیا پورته شو پاس غار ثور ته موږ څو ځلې زه ورغلی یم د غار ثور د هغه ته د جبل ثور بیخ ته خو چې پورته به مې وکتل سړي نه پوښتنه وکړه چې څومره لاره چې 2.5 ساعته کم از کم لاره ده چې پاس سر ته سړی وخیږي نو یقینا ما تر اخره پورې ونه شو کړه ځکه د پښو د ګونډو درد لرم نو په دې خاطر زه پاس ونه شم ختلی خو بعضې خلک ورخیږي بیخي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق د همدې جبل ثور د بیخ نه همداسې وخته غار ثور ته ورسېده غار ثور ته چې کله ورسېده نو وایي چې هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر صدیق ورته وایي چې یا رسول الله ته دلته لږ ماتل شه زه به دې غار ته ننوځم که دې غار کې څه مضر شی یا څه وایي او به زه برابر کړم بیا به ته راننوځې نو همداسې یې وکړه حضرت ابوبکر صدیق غار ته ننوتو او داسې فکر وکړي چې توره شپه وي او دا تقریبا داسې فکر وکړي چې د سفر د میاشتې اخرې شپې دي نو سپوږمۍ هم نه وه په دې وخت کې نو ته په تیاره وه په ته په تیاره کې هغې وکړې خو نه دا بجلۍ وې نه دا چراغونه و نه دا شیان و او هغوی طبي طور لګولی هم نه شو ځکه چې هلته خو داسې غټ خطر و
نو بس ابوبکر صدیق ننوتو نه نو غالبا سړی داسې تصور کوي چې کیدای شي لاسونه به تپولي نو تپه تیاره ونه خو خیر هغه لاندې چې کوم تیږې میږي هغه شګې مږې دی برابرې کړې هوارې کړې ټولې او د هغې نه وروسته بس ګوري چې غار کې سوري دي نو خپل څادر راواخیستو دا به یې شکولو او د سوریو کې منډلو ټول سوري بنځ یو سوری غمزدلی پاتې شو نو داسې لکه دا زه چې داسې هم داسې تکیه وکړه پښې داسې وغځولې او دا خپل پوند دی دا پښه په دې یو سوري کې چې پاتې په دې کې ور برابر کړه او نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله اوس راننوځه اوس ان شاء الله اطمینان دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راننوتو چې راننوتو بس همداسې د خپل سر مبارک دی حضرت ابوبکر صدیق په دې ورون باندې کېښو پښې وغځولې نو ورسویده شو رسول الله صلی الله علیه وسلم هېڅ په کیسه کې هم نه وایي څه شته که نشته دی دلته سر کېښو نو څه وخت چې تېر شو پته ونه لګي څونه وخت به تېر شوی د هغې نه بعد په دې سوري کې مار دا مار ابوبکر صدیق خو چې چلو خو مار خو یو دی لمدې ماري یو دی وچ ماري بیا د غرونو دی د وچ ماري خو ډېر زیات تیز زهر لري نو اوس خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حضرت ابوبکر صدیق په دې غرون باندې سر مبارک یې دی اوس حضرت ابوبکر صدیق وایي که زه لږ وښورېدم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به راجګ شي د خوب به خراب شي دې ته وایي محبت د خپل قائد او د خپل رهبر سره دغسې محبت چې پیدا شي نو بیا پته سړي ته لګي چې قائد دی که نه غل نه وي بس نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه خوښول چې هغه دې راویښ شي او خوب کې دې خلل راشي خو د زهر او اثر دومره ډېر زیات او دومره درد و د ابوبکر صدیق د سترګو نه مسوخ یې راتوی شوې او لاندې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک مخ مبارک ایښی و نو د ابوبکر صدیق د اوښکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې راتوی شوې چې راتوی شوې نو طبیعي خبره ده چې اوښکې سړي باندې راتوی شي هغه راغکي بس سترګې هغه کړې چې ابوبکر څه خبره ده ولې ژاړې اوښکې څنګه راتوی شوې هغه وایي چې رسول الله نور نه پوهېږم خو بس یو شي وچلم ډېر سخت درد کوي ډېر بیخي هغه ویل پښه دې راوړاندې کړه نو رسول الله صلی الله خپل مبارک لاړې راواخیستې د ابوبکر صدیق په دې زخم باندې داسې تاو کړې بس درد مد هر څه ورک شو نو ابوبکر صدیق دلته همدې ځای کې داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل پښې د خپل ورون مبارک باندې هغه کړې وه دا نو بیخي نهایت زیاته قرباني ده موږ مخکې مې ویلی چې خپل کور کې خپلې لور ته مشرې لور ته حضرت اسما رضی الله عنه ته ویلي وو چې ته به ډوډۍ موډۍ پروګرام به ستا په لاس کې ته به یې رالېږې عبدالله بن ابوبکر چې د زوی و هغه ته ویلي وو چې ګوره ته به داسې کوې چې دلته به احوال محوال شاوخوا ټول اخلې بیا به نو ماښام راځې تیاره کې او شپه به یې موږ سره کې سهار به وختي بیا ځې بیا به احوال اخلي چې مکه کې څه حال دی او څه کیسه روانه ده نو هغه هم د عامر بن فهیره چې دا د حضرت ابوبکر صدیق آزاد شوی غلام و نو هغه ته وظیفه ورکړي چې ته به دا میږې وزې او دا شیان رمه همدې لار باندې چې عبدالله راځي نو په دې لار به شاته ورپسې را روان چې هغه قدمونه هغه شي او سهار چې هغه ځي بیا به هغې ځای پورې بوځي چې دا منډونه او دا قدمونه چې کوم چې دا ورک شي اثار چاته په لاس ورنشي نو دا خپل ټول خاندان مکمل کور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې او دغه په حفاظت کې نو هغوی به باقاعده روزانه ماښام ډوډۍ او عبدالله بن ابوبکر به ځان سره راوړله د کور نه حضرت اسما به برابروله او امیر پوهیره به د هغه بیا تر شا راغی پاس به رمه راوستلو نو هلته بیا شودې مودې ته یې نه واخیستل بیا سهار به بېرته هغوی تله نو دا د جمعې شپه وه جمعې شپه هم تېره شوه جمعې ورځ تېره شوله بیا د هفتې شپه شوه د هفتې شپه وه د هفتې ورځ همدا معمول چې څه همداسې به هغوی تله ورتله حالات بیا ورته دلته را رسول د شپې دا ټول د بخاري حدیث دی دا ټول شیان چې د بخاري حدیث کې نو بیا دا د جمعې په ورځ خو څه خبر نه شوه خو د شنبې په ورځ باندې یا د یک شنبې په ورځ باندې مکه کې هغوی ټول ځایونه چې څومره وو دا ټول یې ولټول ټول چې څومره د مکې شاوخوا غونډۍ غرونه کندې سوړې موړې څه چې د پټېدو امکاناتو دا کورونه ټول تلاشي کړل هېڅ درک ونه لګېدل اخر یې قدم شناس راوغوښتو د قدم شناس په باره کې ځینې روایت راځي چې په دویمه ورځ یا په درېیمه ورځ باندې یا د هفتې ورځ یا د یکشنبې ورځ قدم شناس یې راوغوښتو قدم شناس ځان سره 8 کسان ملګري کړه او په همدې لین باندې په کومه لار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو سره دې چې هلته به خلک ګرځېدلي وو رمې به ګرځېدلي خو دا بدبخته خلک داسې تکړه وو چې بیخي بس ورپسې شو دې ځنه سیخ فکس د غار خولې ته ورسېد د غار خولې ته چې ورسېد دلته چې ورسېد ورته چې بس نور درک نشته دی چې دی پورته لاړ دی ننوتی دی خو دغه ځای پورې قدم اثار شته تر دې ځای دا دواړه را رسېدلي دې ځای نه ماته هم پته نه لګي اوس دې ځای کې چې کوم ځای کې ولاړ دي دې سره په یو څو قدمو کې غارسه ورکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ناست
امام احمد حنبل رحمه الله چې کوم روایت را نقل کړی وایي چې د غار په خوله باندې الله عزوجل عنکبوت امر کړی و چې ته دلته سر نه بیخه پورې ته جال جوړ کا، هغه دستي جال جوړ کړه، بس الله هغه بند کړه، خوله بنده شوه. او بل روایت دا سی روایت دی، دا علامه ابن کثیر وایي چې په ټولو روایتو کې صح روایت همدا دی. او لاندې په دې خوله کې د جال په بیخ کې د غار په خوله کې دلته کوتره راغله او کوترې هلته تیارې هګۍ واچولې پې کېناسته کرارې. نو خلکو چې ولید وایي ځینې سیرت کتابونه لیکلي چې دا جال د غړي جال چې کوم یو عنکبوت دا دومره زوړ ښکارېدو چې هېڅ تصور نه کېدو، ځکه چې جال خو چې بالکل پوی کې چې ګوته خلاصه کې چې پوی کې هم ختمېږي. نو که څوک ننوتی وی بالفرض دې ځای نو خامخا به جال بشکېدلی وی. جال خو داسې نه دی چې بس کرپ یو جال دی او وی غوړوه پې بندې کا، نو جال دی غړی جال دی هغه ډېر وخت وړي او دونه زوړ و ګرجن و چې بیخي چا تصور هم نه کېدلو، داسې هغه کړی و. نو دا خلک دې خوا چې وکته نو په دې خلکو یو چا ویلی همدغه چې دا راغلي و، یو چا ویلی چې یو ځل خو د غار ته سر ورښکاره کړي الله چې د چا حمایت او حفاظت او ساتنه کوي، بیا داسې خبرې کنه عقل به سړي نه اخلي، هغه مو دشمن. نو یو سړي ویل چې د غار ته خلک سر ورښکاره کړي، نو بل پسې وخندل، ورته وویل چې ظالمه د خدای دا جال دومره زوړ دی چې ستا مور به هم نه وه پیدا شوې چې دا غړي دا جال جوړ کړی. نو ضرورت څه دی، ځکه چې ځینې شیان داسې چې بالکل هغه ظاهري اثار داسې جوړ شوي چې سړي ته زیات تفتیش خبره نه. دا یو هغه دی، دا امام احمد حنبل روایت دی. امام طبراني رحمت الله علیه، امام بیهقي دواړو حضرت عایشې نه یو روایت را نقل کړی، هغې به د خپل پلار نه روایت راخلي. حضرت ابوبکر صدیق وایي چې موږ په غار کې دوه په دوه ناستو، نو په دې وخت کې ماته تشویش پیدا شو چې دا اوس دلته حال دی. نو دا روایت خپل امام بخاري رحمت الله د ابوبکر صدیق نه را نقل کړی دی، عایشې ته کیسه کړې. نو هغه وایي چې دا خلک چې دلته په خبرو کې و راغلی د غار خوله کې بالکل یو څو قدم اخواته ولاړ دي، نو ما باندې لړزه راغله، بس ورخطا شوم ډېر زیات چې که دې خلکو لږ هم داسې راوکتل نو خو بالکل مخامخ باندې غړي جان له خو شاته سړی معلومېږي، داسې خو نه ده چې نه معلومېږي. نو ما چې دا ویرې واخیستم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وکتل، چې د ابوبکر څه ورخطا یې بیا څه خبره ده. ما ورته ویل چې که مجرد لاندې راوکته داسې نه نو خو موږ خو معلومېږو که نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاري حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته ویلي چې ابوبکره ته د هغه دوو کسانو په باره کې څه فکر کوې چې درېیم الله عز وجل دی، ته څه فکر کوې؟ دا د بخاري حدیث. قرآن عظیم شان کې بیا بل تقریبا الفاظ لږ بدل، هلته وایي اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. کله چې ابوبکر صدیق خفه شو، تشویش ورته اندېښنه ورسره پیدا شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لصاحبه، خپل صاحب ته ورته ویل ملګري ته لا تحزن ان الله معنا، ته ویرېږه ما الله زموږ سره دی. نو چې هغه د بخاري حدیث او دی تقریبا الفاظ بدل خو معنا یو شی ده چې ویرېږه ما الله پاک دې موږ سره. هلته ورته وایي چې هغه دوه کسانو باره کې تا څه تصور دی چې درې الله پاک ورته وایي چې تشویش مه کوه، الله پاک ټول انتظام خپله برابر کړی، خو دا موږ چې کومه طریقه اختیار کړې دا د امت د خلکو دپاره د یو تعلیم طریقه ده. کني رسول الله صلی الله علیه وسلم څه مسله و چې د دې نه یو کال مخکې تر بیت المقدس بوتلو، بیت المقدس نه تر اوم اسمان نه پورته به تر سدرۃ المنتهى دی غیر اخوا بوتلو، په یو شپه کې لاړ، یو شپه کې راغی. نو څه مشکل و؟ خدا چې و چې بس رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته بس هغه کړی په مدینه کې به کېنول، هېڅ مشکل هم نه تیارې ته ضرورت نه، بل چې اوم اسمان اتم اسمانو پورې سدرۃ المنتهى پورې سړی رسي، نو دا خو مدینه مو نه خو د هغې په مقابل کې دا داسې وه لکه یو قدم چې سړی اخلي، څه هېڅ خبره نه وه. خو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم طریقه اختیار کړه د امت دپاره یو درس شو، که داسې حالاتو سره تاسو مخامخ شئ طریقه یې دغه ده. خپل احتیاطي تدابیر چې کوم دا به ټول نه سئ، او د هغې نه وروسته به مسله الله پاک ته سپارئ، وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. تاسو خپله مشوره وکړئ، تدبیر و تعلیم وکړئ، د هغې نه وروسته قصد وکړئ او د عزم ټول تدابیر برابر کړئ، بیا څه وکړئ؟ توکل علی الله، بیا توکل په الله وکړئ، بس نتیجه الله پاک ته وسپارئ چې څه کوي. خو مخکې به مشوره کوئ، بیا د هغې نه وروسته تصمیم به نه سئ، بیا د هغې دپاره به کوم شیان چې لازم دی هغه برابر کړئ، وروسته نتیجه او انجام یې بیا الله ته پرېږدئ چې هغه خیر پکې اچوي او که ورانه یو قسم وي هغه د هغه کار دی، هغه اختیار تاسو سره نشته، تاسو خپل تدابیر وتړئ. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه وکړله. نو 3 ورځې په داخل د مکه کې هغوی ټول منطقې وکتلې، هېڅ اثار هم لرل، قدم شناس هم ناکام شو،
هغه قدم شنه چې د قدم نه به عمر معلومول هم په دې کې ناکام شو. ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. دویم تدابیر ونیول، تدسیسې او توطیې او چلونه جوړ کړ. الله عز وجل د ټولو تدبیرونه چې کړه خراب کړو، ځکه الله عز وجل چې دی ډېر بهترین تدبیر کوونکی دی، د ټولو کائناتو په رازونو باندې پوهېږي. هغه ته دا شیان څه مشکل و، نو بس هر څه ناکام. قرآن مشان کې ډېر ښه دا تشریح دې کړې ده چې الله اراده وکړه دغسې په داسې وانزل جنودا لم تروها، او داسې لښکرې نازل کړه چې تاسو نه لیدلو. او الله خپله کلمه چې د پورته کړه او د شرک او د کفر او د غلط هغه چې وکلمت الله السفلیٰ هغه ذلیله او هغه کړه رسوا کړه. دوی ټول پلانونه چې کوم یو تړلي وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور محاصره شي، تکړه خلک یو بالکل د دې دپاره 12 کسیز د مشرانو د ټولو سردارانو یو ګروپ هغه شوی و. دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازې مخې ته ټول ولاړ وو، هغه سرداران چې د اپریشن او د عملیات ناکام نشي، د شپې چاپه چې مونږ خلک ورته وایي دا ناکام نشي، سره د دې چې شو هېڅ شی ونه شو، هېڅ په لاس ورنه راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی په منځ کې بالکل د منځ د خلکو هم داسې راتېر شو، لاړه وګرځېدي کور ته. نو الله پاک د دوی چلونه ناکام کړه. 3 ورځو کې دوی بیخي ناکام شو، هېڅ اثار هېڅ هغه نه شو. نو بیا اعلان وکړ چې هر چا د دې دواړو سرونه راوړه، یا مړی راوړه یا ژوندی راوستو، مسلسل خان به دوی ته جایزه او انعام ورکول کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق د جمعې شپه، د جمعې ورځ، د هفتې شپه، د هفتې ورځ، د یکشنبې شپه، یکشنبې ورځ، دوشنبې شپې پورې په غار ثور کې، دوشنبه شپه چې ښه تیاره شوه، ښه ناوخته شو. نو عبدالله بن اریقط په نامه باندې یو سړی و چې مشرک و، خدای ورسره خبره کړې وه، اعتقادي سړی و. نو هغه پسې جواب ولګلو چې بس د غار ثور بیخ ته اوښانې راول. نو بیا چې هغه اوښانې بیخ ته راوستې، بس دوی ورښکته شو. په 2 اوښانې ابوبکر صدیق اخیستې وې د هجرت د هغه دپاره. نو ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله دا یو اوښه ستا، دا یو اوښه زما، ما اخیستې او تا ته هغه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې نه، پیسې در کوم، ځکه دا هجرت چې دی دا ثواب دی، زه ثواب ته ضرورت لرم، اړه لرم. نو بس ورته چې نه، پیسې به بیا زه هغه کوم. بس بیا یو دوی هغه شو. نو 2 اوښانې شو. 2 اوښانو کې یو اوښ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې سور شو، ابوبکر صدیق شاته ورسره و، او دا بله اوښه باندې عبدالله بن اریقط هغه لاره چې بلدودی شو شاته عامر بن فهیره د حضرت ابوبکر صدیق شپون چې کوم یو هغه ورسره آزاد کړی غلام چې و، دا ورسره سپور شو. 4 کسان شو. 2 اوښانو باندې دوی عبدالله بن اریقط مخکې ته شو، بس حرکت یې شروع. نورم مخ په جنوب لاړه. دوی خو عجلې د هجرت لاره خو مخ په شمال و، خدای جنوب ته ښه کافي لاړل، ښه کافي، او بیرته ډېر چې لرې لاړل. نو چې ښه پوه شو چې اوس نور خطره خبره نشته، نو بیا هماسې ورو راتاو شو داسې بېرته مخ په شمال باندې لاره برابر کړه. نو دا شپه ټوله شپه مزل وکړې. اوس خو تقریبا د مکې معظمې نه ښه کافي لرې شوي وو. دا اوس چې مدینې منورې ته کوم سړک ځي، طریق هجرت، دغه لاره اصلا همدغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کړی دی. دا طریق هجرت چې اوس ورته ویل کېږي، په دې لارې باندې لاړ دی. داسې موټروې چې اوس جوړه شوې ده، نو دا د هجرت لاره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. خو دلته په نږدې د مکې کې نه ده، تر تنعیم او تر تقریبا ډېر ځای پورې چې کوم ځای کې جدي لاره جدا کېږي، تر دغه ځای پورې دا دوی لارې، دا د هجرت لاره نه ده، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم وړاندې راتاو شوی ده. بیا دې ځای ته چې راځېدلی، هغه کوم ځای کې جدي لارې جدا کېږي، دلته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې لارې ته برابر شو. بیا نو دا نو تقریبا د هغه اصلي لاره چې کوم یو ده چې خلک کاروانونه پرې تلل، د هغې نه ښه کافي لرې وه. نو بیا نو دا ورځ باندې مکمل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شپه هغه وکړي، او بیا سبا هم تر غرمې پورې غالبا د بخاري حدیث دی. دا ټول شیان چې زه وایم د بخاري شریف کې، صحیح البخاري کې ابوبکر صدیق نه راغلي، هغه خپله قصه کړې ده چې داسې ویل چې کله داسې غرمه ګرمي ډېره شوه. دا نو د سنبلې میاشت وه. سنبلې میاشت دلته خو دلته هم ګرمي، خو هلته خو بیا ډېره زیاته ګرمي. نو دلته چې ګرمي ډېره شوه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي چې ما سره تصور پیدا شو چې اوس خو ستړي شو ډېر، د اوښان به هم لږ دمه وکړي، موږ به هم دمه وکړو، او ضمنا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه خوراک شیان هم برابر کړو. نو په دې وخت کې یو داسې کمر غوندې و، ډېر کمر و، دې کمر لاندې داسې سوری و، لږ سوری ورسره و. نو دې دا ځای مې چې ولیدو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې رسول الله دلته که لږ استراحت وکړو ښه به وي. هغه وایي چې بس کو صحیح ده. بس لاړو هغه ځای کې د کمر لاندې چې کوم ځای هغه ما اوار کې او څادر مې پرې واچول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې وفرمایل چې تاسو دلته لږ استراحت وکړئ، زه به څه انتظام د شیدو وکړم. یا په دې وخت کې نږدې مې چې داسې غونډۍ ته جګ شوم، ګورم چې نږدې ساعته دلته یو رمه ګرځېدله. نو بس ورغلم، هغه کوم شپون چې و هغه ته مې ورته ویلې چې کوم شیدې شته په هغه کې؟ هغه ویل چې شیدې شته. داسې هغه مې را پیدا کړه د شیدو کولو لپاره.
نو ورغلم هغه مې غولانځه مې اټک ول خپله مې شودې راولوېشلې بیا وایي چې لږ هغه مې ورسره ګډې کړې نو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې راوړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې زه کله راغلم شودې او چا برابر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې راپورته شوی و بیا مې شودې ورته وړاندې کړې دومره شودې وڅښلې چې زه پرې خوشحاله شوم یعنې څومره اندازه چې ضرورت نو بیا نو غالبا د هغه نه داسې معلومیږي چې په دې وخت کې نو لږ هوا ښه شوې وه ګرمي لږ کمه شوې وه نو کېدای شي داسې 2:30 درې نیمې بجې داسې به شوي څه وخت به یې تېر کړی دلته نور بیا په اوښانو سپاره شو حرکت مو کې مخ په شمال باندې کله به دوی د دې د کاروانونو لاره چې وه کله به د دې نه لرې تله کله به ورنږدې شو بیا به کراس کړه داسې به تله یعنې هغه منطقه چې هغه سړي لیدلې وه عبدالله بن وريقط چې کوم یو هماغه لاره باندې به تلو خو چې کوم ځای کې به د خطر خبر والته به لرې تلو چې خطر خبره نه وه بیا په دې هغه باندې به لار به دغه کړه بل طرف په لاړو مطلب چې نه خطر یو نه هغه نو په دې سبا باندې چې دا کوم ورځ باندې هغه دی دا دوی چې وته دوشنبه په ورځ په دې ورځ باندې خو څه خاص همدغه د شودو واقع امام بخاري راخسته په دویم د دوشنبه ورځ شو دې نه په سه شنبه ورځ باندې نو سراقه بن مالک بن جوشم چې کوم یو د مدلج د قبيله سردارو دته چا ویل چې داسې په هلته وړاندې دوه خان روان دي خلک بسوار دي او نو هغه ویل چې کېدای شي هغه خلک چې د قریش کوم سړي په باره کې جایزه اعلان کړي سلو خان ډېر شاونه دونه پیسې کې د ډېر غټ سرمایه وه نو کېدای شي همغه سراقه بن مالک خپل روایت کوي چې ما ویلې چې ما ورته ویل چې نه هغه ما بېګا مېلمانه دلته هغوی لاړل نو هسې مې ځان بانه کړی چې اوس د خلک نور سره شریک نه شي بیا چې لږ همالته مجلس کې ناست بیا غلی لاړم کور ته او کور نه بیا نو وسله مسله او دا شیان مې راواخیسته او بس د شا دروازې نه همداسې ووتم او بس منډه مې کړه منډه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بکر صدیق ته ورنږدې شو بس په دې وخت کې ما د اس پښې ټوکر وخوړو ټوکر چې وخوړه زه یې وغورځولم چې وغورځولم نو ما سره بیا غشه وه دا غشه مې وکتل چې لا پیل کړم چې لا ما خپل کار کوه بیا په اوښ هغه باندې اس باندې بیا سور شوم دا ځلې چې نږدې ورسم داسې اندازه ته نږدې ورسم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن عظیم تلاوت ما اورېدلو نو دلته چې ورسېدم بس یو ځل زما د اس څلور پښې انداسې نیغې ننوتې په ځمکه کې نیغې ننوته چې ډک ودرېدو بیا زه یې وغورځولم چې راغلم بیا مې تبرې ته لاس کړ بیا مې ګډ شو بیا لالي کړو نو بس بیا خو زړه مې تسلي نه کوله ځکه سلو خان جایزه نا خلک هم دې شیان غر کړو بس ویلې خو اوس اس همداسې نیغ په نیغ لکه موږي چې ووهېده میخ ووهېده چې نیغ ولاړ دی همداسې چې نیغ ولاړ دی چې دا پښه مې چې راوایسته دې پښې د رایستو سره چې ګرد او دوړې او اور غوندې راووت او ما فکر وکړ چې بس نه خبره بیخي بل قسم نو اواز مې ور وکړ ورته ویل چې تاسو ودرېږئ بس زه خو تاسو پسې راغلی یم خو اوس زه پوه شوم چې تاسو په حقیقت باندې دا خلک په غلطه باندې دي نو بیا ورنږدې شوم بیا مې ورته ویل چې بس دغسې تاسو باندې سلسلو خان جایزه یې ښودل شوې زه هم د دې جایزې د ګټلو پسې راغلی یم خو زه اوس پوه شوم حقیقت ما ته اوس څرګند شو نو بیا یې ورته ویل چې ما سره ګوره وسله هم شته خوراکي شیان هم راسره شته ورشئ چې تاسو په کار یې هغه کوئ نو هغوی ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې نه هېڅ شی هم په کار نه دي صرف یو خدمت وکړه چې که شاته مونږ پسې څوک راځي هم دونه ورته ویل چې دا لاره ما لټولې وه ضرورت نشته بېرته نو بیا سراقه بن مالک ویل چې ما ته یو شی نشاني خو ولیکې امیر فهیره چې و په خط باندې په دلودستي هغه سرمن یو هغه راواخیسته شی ورته ولیکل یو خبره امان لیک خو په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې سراقه هغه به څه وخت څه حال به ستا چې د ایران د امپراتور کسرا تا ته په لاس درشي بنګړي او هغه شیان تا ته په لاس درشي نو دا په داسې وخت کې چې سړی په پټه باندې رواني دا یوازې د انبیاء علیه السلام شان سره مناسب بل چا سره نه کېدای شي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه نو سراقه بن مالک خطر واخیست نو روان شو بیرته نو په لاره کې خلک ورسره مخامخ شو چې دا لارې ما ټولې زه بیرته واپس شو ټول بیرته واپس لاړ په څلورمه ورځ درېیمه ورځ باندې د چهارشنبې په ورځ دوی ورسېد هغه ته په لاره کې چې تلو په دې لاره کې یو بوډۍ ښځه ناسته وه خیمه یې لګولې وه خیمې خو دا اوس هم همداسې دي هلته شپانه دي خپل رمې ورسره دي همېزه کې خیمه لګولي بس هغه رمۍ هلته پرېږدم هغه کې خیمې ته بیا د شپې راځي او شپه کوي او سهار بیا غریبانان ځي نو دا ښځه بوډۍ به ناسته وي د مخکې
څرخی به کولو. څرخی ورته ویل پخوا به تارونه په څرخي باندې کېداسې به پخوا به موږ چې وړو د موږ وطن کې دا شی اوس خو نشته، اوس خو ماشینري ده. نو هغې به داسې تاول کېدای شي تاسو کوم هغه کې لیدلي، بیا به تاول بیا به هغې نه تار جوړ، هغه تار نه بیا به دا شړۍ مړۍ او دا فرشونه مرشونه حتی جامې دا شیان هم هغې وخت کې هم دې نه خلکو جوړول، نور شیان نه وو. نو دا یې کار یې کولو. بس دلته چې ورسېد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دوی ته نه پوښتنه وکړه چې مورې څه خوراک څښی لري که نه. بیا هغې ورته ویل چې که موږ سره خوراک څښی وی نو خپله مې درته ویلې، ضرورت یې تاسو هغه ته نه و سوال ته. نو هلته نور هېڅ شی هم نه و کور کې. نو یو وزه ولاړه وه د هغه د خیمې د تناب پسې تړلې وه. نو هغه ورته ویل چې دا وزې څه شودې مو دې شته. هغې ورته ویل چې دا خو مریضه ده، نور رمه خو زما خاوند بوتله خو دا نه شوه تللی، مریضه په دې خاطر هم دلته تړلې ده. ویل ته که تاسو اجازه یې موږ به دا ولوشو. هغه ورته ویل چې هغه مریضه ده غریبه هغه تللی نه شي. موږ تاسو هغه کې متل دی ویل چې بز در غم جان کندن و قصاب در غم چربو. نو خو ویل چې هغه بیچاره حال خراب دی، تاسو به چې موږ یې لوشو. نو خو صحیح ده چې تاسو لوشئ بیا څه مسله خو نشته، صحیح ده، هغه اشکال نه لري. نو ورته ویل چې یو لوښی راوړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لوښی راوغوښتو. چې لوښی راوغوښتو بس هغه غولانځ یې پاکه صفا کړله او هغه کړه او دوه یې وکړه. دوه نه وروسته بس دا وزې خپل پښې داسې ازادې کړې، غولانځ یې بس شروع شو. نو شروع لاندې بس رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک باندې راولوېښلې. الله هغه غټ موږ ته لګن غوندې خنک پخوا به یې جوړولو، د لرګیو نه به جوړولو. دا ورته کې خو دا د سیسیج ډک شو. بیا ټول ملګرو ته دا خپل ملګري خو 3 کسان هغوی وو، یو رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور دا ښځه وه، د ټولو وڅکل. آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا لګن راوړلو، دی ورته وکېښولو خنک او بیا پکې او دا ښه ډک یو ډک یې شو. بس نور حرکت یې وکړ. چې حرکت یې وکړ ښځه حیرانه شوه، دا خو عجیب سړی دی، دا خو بیخي داسې بلکل نااشنا خبره وه که نه چې سړی داسې یو شی وکړي. به داسې وزه یا داسې هغه چې څاروی چې هغه بیخي په لاره نشي تللی او دونه شودې وکړي، د 2 لګنې ته نه ډک راوست. دونه شودې کوي وزه، نو 2 لګنې ته نه ډک کړه. بس دې ځای نه حرکت وکړي. حرکت چې وکړه ماښام خاوند چې راغی، چې خاوند یې ولې چې شودې دی، ورته څه خبر ته کېنه. داسې یو مبارک سړی راغلی او مبارک به ورته ویلې، داسې سترګې وې، داسې مخ و، داسې دا ټول صفات یې ورته مخکې د سیرت په درسونو کې تېر شوي دي. نو بیا حرکت یې وکړ. په د پنجشنبې په ورځ باندې 4مه ورځ باندې حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ورسره مخامخ شو. چې کله مخامخ شو هغوی هم حیران شو. هغوی نو د مخ د شام نه را روان دي مکې ته، تجارتي کاروان ورسره دی. نو چې ویل ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرځېدي او 2 اوښان باندې سوار دي، ورته چې خیرت دی چې داسې خبره شوه، خلکو یې موږ د وژلو او د قتل منصوبه جوړه کړې وه، الله پاک موږ ته امر وکړي چې تاسو وځئ. نو بس بیا حضرت زبیر دا د بخاري حدیث دی چې حضرت زبیر بیا 2 سپینې جامې، 2 جوړه جامې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر صدیق ته ورکړې چې لاره کې خامخا ضرورت پېښېږي، جامې ممخرې نه شوي. نو دی ورکړې. بیا ورته ویل چې داسې وکړئ تاسو ځئ، زه خو به دا اوس کاروان دی، دا کاروان راورسم، مالونه او دا شیان به خوندي کړم، بیا زم در پسې هغه هجرت کوم. نو هغوی مخ په مکې لاړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ په مدینه باندې روان شو. بیا چې کله مدینې منورې ته په دې دوشنبې په شپه راوتلي وو، بله دوشنبې ته تقریبا داسې څاښ غوندې وخت و، داسې 11 نیمو شاوخوا چې هغه ته مدینه منورې ساحې ته داخل شو. نو مدینه منورې ته سړی داخلېږي جنوب طرف اول قبا راځي. نو اوس خو خیر ډېره وتلې ده، د قبا بیخي د ښار په منځ کې دی، ډېره بهر راغلی ده، بیخي لوی ځای دی. نو دلته چې راورسېد قبا ته چې کله رانږدې شو، نو د قبا خلک د مدینې خلک مخکې خبر شوي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوتلی دی د هغه نه د مکې معظمې نه. خو 3 شپې 2 ورځې خو دوی په غار کې تېرې کړې. او بل دا دی چې په لاره کې هم د دوی خو په اصلي لاره خو نه راتله، بدل نو ټایم پې ډېر تېر شو. تقریبا داسې فکر وکړه چې دوی د جمعې په شپه راوتلي دي او د بل نو غالبا 10 شاوخوا ورځې شوې چې دوی د مکې نه راوتلي وو. چاته خو پته نه وه چې دوی چېرته پټ دي، روان دي شوي، ورخطا وو خلک غریبان مسلمانان چې کوم وو چې څه خبره شوه. خو چې کله دوشنبې په آینده دوشنبه چې کله هلته ورسېدو قبا ته نږدې، یو یهودي په بام ختلی وو چې ویل د چا خوا نه 2 اوښان روان دي او خلک دي. بس یو دم یې چغې کړه پلانکی د مور نوم یې ورته واخیستو د هغه انصارو، هغه د پلانکی زامنو راغله، سړی هم راغی ستاسو هغه. بس یو دم پسې ټول راووته. چې راووته اوس خو د قبا خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم چا چې نه ولید نه یې پېژندلو. نو په عمر کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق نه مشر و، په قواره او قیافه کې ته نه کشر معلومېده، ابوبکر صدیق پوخ معلومېدل، ځکه ډنګر و او ویښتان یې هم داسې هغه و. نو بس چې منډه به یې کړه ابوبکر صدیق باندې بیا بس غاړې ور واخیستې چې همدا دی، ځکه مشر ښکارېدو. او ابوبکر صدیق پوه شو چې دا خلک
رسول الله سلام په ځای باندې ماته هغه شي. نو رسول الله سلام ته ورته ویل چې لږ دلته دمه پکار ده، خلک به راشي، خلکو سره به ملاقات هم وشي، روغبړ به وشي، دغه نه وروسته بیا حرکت کوو. نو چې کله رسول الله سلام د اوښ نه کېوتو داسې سوري ته ودرېدو، نو په دې وخت کې خامخا دونه سوری خو به نه دستي ابوبکر صدیق خپل څادر راواخیستو، رسول الله سلام په سر یې ونیوله. او بیا نو خلک پوه شو چې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، دا بل چې دی ملګری دی. نو ابوبکر صدیق هلته په دې ځای کې کړي خلق خود دته ډېر قدر او احترام قایل دو. خدای خو پوهېدو چې اوس اصل قدر احترام عزت د چا په کار دی. نو ځکه خلکو د مروي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نو هلته کېناسته چې د خلکو ټول ملاقات خلاص خبره وه، هغه دمه به هم دې ځای کې کړي. نو د هغې ځای نه بیا وروسته لاړ شو. کلثوم بن هدم په نامه باندې یو صحابي و، د هغه کور و، نو هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم واړول. رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته تقریبا د بخاري د حدیث په بنا باندې بضع و عشرة څه باندې 10 ورځې 14 15 داسې تېرې کړې. خو دوشنبې دوی را رسېدلي، بیا جمعې د قبا نه بیا حرکت وکړې، بیا روان شو هغه ته مدینې منورې ښار ته داخل. کله یو هغې وخت ښار نه خو ښار یې وبوله، نو بس دلته بیا روان شو. دلته یو 14 یا 13 14 مختلف روایت راغلي، خو د بخاري شریف حدیث چې کوم یو دی هغه دا دی چې بضع و عشرة څه باندې 10 څه باندې 10 نو 19 کېدی شي، 13 کېدی شي، 12 کېدی شي، 11 کېدی شي. لکه بضع چې شي نو 3 نه نیولې تر 9 ګنجایش لري 10 پورې. نو 13 14 ډول 4 څو شپې وکړې او 2 شپې وکړې. بیا دې ځای نه روان شو مخ مدینه باندې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره روان شو، مدینې منورې ښار ته ورسېدو. هلته کوم ځای کې چې اوس مسجد نبوي دی، په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښې د الله پاک حکم کړی و چې بس ضیابت انتخاب یې. نو چې هلته ورسېد، دلته اوښه کېناسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې ښکته شو. نو په خوا کې د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کور، بس هغه کور 2 چته و، پاس چت کې 2 شو، لاندې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېوته. نو بیا یو شپه ورځ چې تېره شوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دلته لمانځه پروګرام نیول پکار دی چې لمونځ هغه وکړو. نو هلته یو ډګر کې او داسې میداني، او په دې وخت کې به د خلکو به چې خرما راوچولې، مونږ دا درمند ورته وایو چې دا غنم موشې شي لوی ځای به هغه ځای کې غنم راوړي. بیا اوس خو ترې شر دی، هغې وخت کې په غویانو باندې به غوبل کولو خلکو، مونږ چې واړو غوبلې به ډېرې وي، اوس نشته، به ترې شرې راوتې. نو دلته دا ډګر کې چې دا میدان دا نو درمند و د خرما، او د خلکو چې خرما غړي دلته بیا راوړي، دلته بیا وچولې، بیا به دې ځای کې پاکولې قرون د خلکو بیا وړلې. نو دا درمنځی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ځای که چېرته وشي دا ښه دی، دلته به یو جومات جوړ کړي د مسجد لمانځه دپاره. نو پوښتنه وکړي چې دا ځای د چا دی؟ دا د دوه دا هم د بخاري حدیث دی چې دا 2 یتیمان سهل و سهیل نومېده، د هغوی وو. هغه یې راوغوښته او دا خلک یې مشران سرداران هم راغلل. ورته ویل چې دلته مونږ د مسجد پروګرام لرو، دا ځمکه مونږ ته راکړه. نو هغې ورته ویل چې مونږ یې بالکل درکوو. نو پلانکي و پلانکي هغه هلکان یې راوغوښته، هلکان چې راوغوښته هغه ورته ویل چې رسول الله مسجد چې جوړوئ بس ځمکه ته. هغه ورته ویل چې نه، دا تاسو یتیمان یې، د غټ خلک بیا څه مشکل نه و، تاسو حال کړی، تاسو یتیمان شئ، موږ نشو اخیستلی. نو بیا ابوبکر صدیق ته امر وکړي، دې اصلي خبره دا ده، ابوبکر صدیق ته امر وکړي چې ابوبکر دې پیسې ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته حکم وکړي چې دا د سهل و سهیل 2 یتیمانو کوم ځمکه چې د قیمت تاسو ادا کړي. نو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق د خپل جیب نه 10 دیناره یا 100 درهمه دا سهل و سهیل ته ورکړه او ځمکه یې واخیسته او وقف یې کړله. اوس اصلي خبره دا خلکو ته ډېره ساده ښکارېږي، بس 100 روپۍ 100 درهمه، خو خبره دا ده چې د مسجد نبوي بنیاد چې په کومه ځمکه ایښودل شوی، دا ځمکه حضرت ابوبکر صدیق وقف کړې، او تر قیامته پورې چې دا څومره په لکونو خلک په دې مسجد نبوي کې مونځ کوي، دې ثواب ابوبکر صدیق ته رسېږي. ځکه بنیاد یې دی ښه دا چې نوره څومره توسعه پکې شوې ده، په دې ټوله توسعه کې دی بیا شریک دی. ځکه اصل هغه اساس دی د مسجد نبوي چې کوم د ابوبکر صدیق په ځمکه ایښودل شوی دی. بیا د دې نه وروسته چې څونه توسعه پکې شوې، اوس هغه وخت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کوم د مدینې ښار و، هغه ټول اوس مسجد شوی دی، نو دا ټول وقف شوی، خو په دې ټولو کې بیا د ابوبکر صدیق برخه شته. نو ځکه د مسجد دپاره چې چا مسجد آباد کړي، د مسجد دپاره ځمکه وقف کړه، په صحیح احادیثو د بخاري او د حدیث کې دا دی چې هغه دپاره جنت دی، بس جنت کې به الله پاک هغه ورکوي. نو دا ځمکه د وقف کړي. دې نه بعد لږ وخت بعد تقریبا د مسجد نبوي د آبادونه بعد د هغه مواخات وخت راغی چې 2 کسان به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل منځونو کې سره ورونه کول، مهاجر او انصار. نو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق د خارجه بن زید انصاری رضی الله عنه سره
ورور شو په دې مواخاتو کې. بیا وروسته د همده لور حبیبه بنت خارجه بنت زید بیا دې سره واده هم وکړ او لور چې د وفات نه بعد پیدا شوه ام کلثوم په نامه. نو د سره د وروري صاحب د سره و. بیا تک راتګ سره ډېر ځکه چې ورید شو په هر شي کې سره شریک شو. او دې نه بعد چې کله د مسجد نبوي سره خوا کې حجرات جوړ شو د اطاقونه په اصطلاح سره، بیا د اول هجري کال په شوال میاشت کې دا کوچنی اختر میاشت چې موږ تاسو ورته وایو دې میاشت کې بیا ابوبکر صدیق خپله امام طبراني رحمت الله علیه دا روایت راخسته چې خپله ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیشنهاد وکړ چې ته ولې عایشه نه وادوې، خپله لوري وه. موږ په پښتنو کې دا خبره ډېر تقریبا بد هغه غوندې خلک یې بولي، خو دا په شریعت کې هم دا دی چې ابوبکر صدیق ورته چې رسول الله عایشې ولې نه وادوې، نو هغه ورته وایي چې ابوبکر ما سره خو هېڅ هم نشته، ځکه چې موږ د هغه ځای چې راغلو بس یو جوړه جامو کې راغلي وو، دلته ما سره د پیسو څه درک خو تر اوسه نشته چې اوس زه واده وکړم. نو بیا د هغې نه وروسته د ابوبکر صدیق 500 درهمه دا ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه چې دا تاسو واخلئ هدیه، ځکه هغوی صدقه او زکات دا شیان خو جایز نه وو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، نو بیا یې هدیه او تحفه هغه ورکړله. هغه چې 500 روپۍ کله ورکړې نو 500 یې بېرته راواخیستې ابوبکر صدیق ته ورکړه چې دا د عایشې مهر شو، بس تاسو تیاری وکړئ بس واده به وشي. نو د صحیح حدیثو کې بغیر د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها نه چې په هغه کې وه په حبشو کې د حبشې پاچا مهر ورکړی، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو لورګانو او د ټولو بیبیانو مهر چې دا تقریبا عمومي هغه دی چې 500 درهم یې د مهر و. نو دلته 500 شو. بس چې کله واده وشو په اصطلاح سره نکاح وشوه د هغې نه وروسته سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه بیا څه ډوډۍ موډۍ تیاره کړه او خلکو دا مېلمانه چې سره غلي مېلمانو ته دا د بخاري حدیث دی، هغه بیا ټول مېلمنو ډوډۍ همغه ورکړله. یا خپله قصه کوي بخاري شریف د حدیث رااخیستی دی. نو دې نه بعد حضرت ابوبکر صدیق چې څومره غزوات و په دې ټولو غزواتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شرکت کړی. دغه نه دی په دې باره کې هم داسې راځي چې دی به د شپې تر ډېر وخته پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست و او دا د کارونو په باره کې به معمولا مشورې ورسره کولې. وروسته به هغه کې بیا راشي انشاءالله د حضرت ابوبکر صدیق په فضایلو کې چې دی اصلا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ما دوه آسماني وزیران دي، حضرت میکائیل علیه السلام، حضرت جبرائیل علیه السلام، دوه مې زمینی وزیران دي د ځمکې انسانانو کې، هغه یو حضرت ابوبکر صدیق دی او حضرت عمر فاروق دی. دی چون مشاور و او وزیر و هغه و، ځکه د ډېر وخته په سره یو ځای پاتې کېدل او مشورې او دا کارونه به سره کول. نو بیا غزواتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره غزواتو ته وتلی دی هغه ټول غزواتو کې ابوبکر صدیق ورسره برخه اخیستې ده، که هغه وړې غزوات دي او که هغه لوی غزوات، خو د ټول نه مهمه غزوه چې کوم یو یادېږي هغه د بدر غزا وه. په بدر غزا کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه ګډون چې کوم دا ډېر څرګند او ډېر واضح و. په دویم هجري کې رمضان په میاشت کې چې کله د بدر غازیان د مدینې منورې نه حرکت وکړ صفرا منطقه ته ورسېدل، هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حواله راغی چې کاروان خو د شام د طرف نه روان دی، خو د مکې نه تقریبا 1400 کسان مسلح د دې کاروان د بچېدو او د تاسو مقابلې ته را روان دي. او الله پاک عزوجل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه ورکړي چې په دې دواړو کې هر یو چې تاسو انتخاب کې بس هغه به تاسو ته فتح کېږي خامخا، که کاروان باندې حمله کوي نو هم او که په لښکر سره مقابله کوي نو هم. الله په احدى الطائفتین انها لکم، یو د دې دواړو نه هر یو چې تاسو انتخاب تاسو په اختیار کې دی، د دواړو کې به الله پاک قدر کوي. خو د الله پاک خپله دا ده يريد الله ليحق الحق ويبطل الباطل، او الله پاک اراده دا ده چې د حق حق ثابت کړي او باطل باطل ثابت کړي. نو د هغه خوښه دا وه چې د لښکر سره مقابله وکړي، نه کاروان پرېږده کاروان خلاص شي او دغه اصلي هغه سره معامله وشي. د څه په خاطر باندې؟ یو دا چې ليحق الحق ويبطل الباطل، او بل دا چې ليقطع دابر الكافرین، او بل دا چې د کافرانو د مشرکانو بیخ او بنیاد او جرړ یوزي. غټ غټ کسان دلته راتله نو پرېږده چې دا لاړ شي وارې دا مسله صفا شي سره. نو په دې خاطر باندې په صفرا منطقه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د حوله ورته راغی نو صحابه کرام کېنول ټول 314 کسان دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کېناست او مشورې سره شروع کړه. په مشوره کې د ټولو نه اول
ابوبکر صدیق پورته شو ودرېدلو، حمد و ثنا یې وروسته ویل چې یا رسول الله موږ په تا ایمان راوړی، ته زموږ قائد یې، زموږ پیغمبر یې، ته زموږ رهبر یې، ستا چې څه خوښه وي بس خالي امر وکړه موږ هماسې کوو، او بالکل دې نه هېڅ تشویش ونه لري چې موږ به د کفارو نه تېښته وکړو، هغه بالکل هر قسم قربانۍ ته موږ آماده یو. نو دا د هغه هلته خبرې وې، د دې نه وروسته بیا حضرت عمر فاروق، بیا حضرت مقداد بن اسود، بیا حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه زړورې خبرې ټول وکړې، او د هغې نه وروسته حرکت شروع کړه، وایي ځانونه ورسول هغه ته بدر ته. چې کله بدر ته ورسېده نو په کومه ورځ چې سبا جنګ کېږي په دې ورځ باندې دوی ورسېدو، نو سبا د جنګ ورځ غالبا ډېر کتاب سیرت او د حدیث کتابونو کې دا راغلي چې جنګ اصلا د هفتې په ورځ وشو، نو دا به د جمعې ورځ وه. طبي خبره دا ده. نو مازدیګر چې شولو هلته ځای په ځای شو صحابه کرام، نو یو غونډۍ په سر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو څپرګی جوړ کړی چې هغه مونږ او تاسو معمولا د قومندې دپاره چې دا ټول میدان تر لاندې کنټرول لاندې ونیسي، نو هلته یو څپرګی جوړ کړی. په دې څپرګي کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناستو، لاندې میدان ټول ور لاندې ور هغه ورته هر څه معلومېده. نو دا څپرګی چې کله جوړ شو، عریش په دې حدیثو کې نوم راځي، او اوس هغه ځای کې چې کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره څپرګی جوړ کړی، او هغه ځای کې اوس یو جومات دی، مسجد عریش په نامه باندې هغه ځای کې جومات شته اوس. نو دی جوړ کړی. دلته د پیرې مسله شوه چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو ډېر خطري ځای و، ځکه چې کفارو خو اصلي پوهېدل چې اصلي سړی پکې همدا دی، نو دلته د حملې او د دې خطر ډېر و. نو ابوبکر صدیق ویل چې بس دې پیره زه کوم، خپله یې توره واخیسته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دروازه کې دلته د څپرګي په دروازه کې دلته ودرېدلو. او دا سخت. نو د حضرت علي یو ځل وویلې چې تاسو زړورترین سړی پېژنئ، ټول ورته چې ته یې، هغه چې نه یو ځای دا ځای پکې یاد کړه چې دلته هېڅ چا زړه نه کولو، خدای دلته ودرېدو تورې سره چې زه د حفاظت او ساتنه کوم. بیا په دې شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک ته ډېر زیات عذر زارۍ کولې، او تر دې اندازې پورې چې یو ځل صادر مبارک د اوږو نه ښکته شو، نو ابوبکر صدیق دا صادر بیرته په اوږو راچورته چې یا رسول الله کافي دی، بس انشاءالله الله پاک پیغمبر او ته رسول نو ستا دعا خامخا قبلېږي، همدومره بس دی کافي ده. نو د هغې نه وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم زیری ورکړه چې بس الله پاک به ملایکې رالیږي او فتح به ستاسو کېږي. نو دا دلته رول و. او د دې نه وروسته چې کله میدان ته خبره ووتله، په میدان کې جنگ شروع شو، په جنگ کې بالاخره مسلمانانو باقاعده فتح وکړله. په دې د فتح په دې جریان کې عبدالرحمن بن ابوبکر د ابوبکر صدیق زوی عبدالرحمن لا ایمان یې نه وراوړی، نو هغه په جنگ کې دلته و. نو بیا وروسته پلار ته ورته ویل چې پلاره ته یو ځل دوه ځلې درې ځلې ما د غشي هغه ته راغلی، نښانې ته راغلی، خو ویل چې پلار مې دی څه مې ونه ویلې درته، ځکه چې پلار مې دی. خو ابوبکر صدیق ورته ویل چې زویه تا خو ډېر هغه کړی دی، وسیله کړې، خو قسم په خدای چې ما ته مخامخ شوی وې چې هېڅ مې سر په در باندې وکړی، خامخا مې ویشتلی. دا د ایماني هغه جذبه او ایماني هغه و چې دلته هغه کې. بیا د هغې نه وروسته چې کله جنګ ختم شو، غنیمتونه راټول شو، بندیان هغه شو، حرکت راوشو، بندیانو سره ټول راغله مدینې منورې ته. نو په مدینه منوره کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څون اویا بندیان په دې هغه کې. نو دا بندیان مبارک خصوصا په بخاري کې چې کوم حدیث راغلی دی، هغې نه داسې معلومېږي چې صرف د ابوبکر صدیق او د حضرت عمر سره مشوره شوې ده، ځکه ابوبکر صدیق ورته ابوبکر ستا نظر څه دی، او بیا وایي چې ابن خطاب ستا نظر څه دی، دغه په بخاري کې دا راغلی. نو معلومېږي داسې چې د وزیرانو مشاورینو غټو دوی سره مشوره وکړي څه وکړو. ابوبکر صدیق ورته وایي چې یا رسول الله دا خلک چې نیول شوي دي دې کې اکثره زموږ او تاسو خپلوان دي، خپل خلک دي، او بل دا دی چې څوک ترو د نږدې دي، بل څوک پردي خلک پکې، او رښتیا هم پردی سړی خو نه و، د اوکلي خلک وو، ټول سره نږدې وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 کسان وو خپلو کې، د حضرت عباس یې تره و، د حضرت علي سي ورور پکې و، د خپل زومې پکې و، یعنی نږدې کسان. د حضرت علي صاحب د بل کاکا زوی د عبیده ورور نوفل په نامه یادېدلو، هغه د حارث مشر ترې چې کوم یو هغه هم پکې و. نو 4 کسان صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم و. دغسې د هر چا پکې حضرت علي صاحب پکې ورور و، تر زوی پکې و، ترې و پکې. نو دغسې هغه و باجی و د خبره د حضرت ابوالعاص. نو خپلوان د ابوبکر دغسې نږدې، د حضرت خالد بن ولید ورور پکې و، دغسې ډېر خلک پکې و نږدې. هغه چې دا ټول زموږ خپلوان دي، د خپل کلي کور خلک دي. نو که داسې وشي چې دوی نه د جنګ تاوان واخیستل شي، دې کې به 2 ګټې، یو ګټه
ګټه خو به دا ان شاء الله چې دا خلک کېدای شي بیا ایمان راوړي او رښتیا هم چې کوم ژوندي پاتې شو ټول ایمان راوړل که منځ کې مړه شوي به خو ټول ایمان راوړل د ابوبکر صدیق دا نظر شي. دویم دا ده چې موږ په اقتصادي لحاظ باندې ډېر کمزور یو که داسې وشي چې دوی نه فدیه او تاوان جمع نو موږ په اقتصادي لحاظ هم څه ګټه کړې وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبره ومنله. ابوبکر حضرت عمر نه چې پوښتنه راغله چې ما نظر دا ده چې هر څوک د خپل خپلوان راونیسي او بس مړ دي چې الله پاک ته پته ولګي چې موږ ستا د حکم په مقابل کې د بل چا ته ترجیح نه ورکوو. نو بس فیصله باندې وشي چې عادي وشي. په سبا باندې بخاري حدیث ده چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق یو ځای کې ناست بیرون حضرت عمر دی راوی دی حدیث بخاري شریف راخسته چې دوی دواړه سو ژړلې د عمر فاروق وایي چې زه ولیدل چې ګورم دواړه ژاړي وړه ځای کې راستي پټ سره غلي زه ورغلم چې رسول الله د کڅه د شه دي ژړا خبرې خو چې زه وژه در سره وژاړم کوي اصلي خبره چې ده کوي ژړا خو چې زه وژاړم څه مسله ای بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې استعمال ګرو مونږ ته مشوره راکړه چې فدیه واخله الله په دې باندې خوښ نه و راضي نه و او امکان دې دی و چې په موږ باندې عذاب راشي خو الله عز وجل لولا کتاب من الله سبقم لمسکم فيما اخذتم به عذاب علیم که چېرته د الله پاک مخکې هغه نه وی نو په دغه شي کې چې تاسو اخیستی دی په دې کې به تاسو ته سخت عذاب رسېدلی وی. خو دا چې الله پاک اراده ده بیا وروسته آیات نازل شو فکولوا هنیئا مریئا بس خورئ بیا څه مسله پکې نشته صرف الله پاک دا نو ګورزت کړه ورته چې ګوره تر څو پورې چې د کافرانو زور نه وي مات شوی تر هغه تاسو بندیان منسئ حتی یسقن فی الارض تر څو چې ښې وینې توی شي. او بل ځای کې وایي چې ته داسې وهل ټکول ورکه فشرد بهم من خلفهم چې دوی تر شا نالیدلي دښمنان چې کوم دي چې د هغوی کلمې وسوځي داسې وهل ورکه. نو اصل په ابتدایي لحاظ باندې د دوی سره داسې جنګ کوي چې دوی بوخ بنیاد وباسي وروسته بیا ورباندې رحم کوي بیا خیر دی. خو اول وخت کې لږ سم ټکول ورکوي چې هغه شاته خلک هم وترېږي بیا څوک د اسلام مقابلې ته ونه درېږي. دغه شی حضرت سعد بن معاذ په باره کې راځي چې کله د خلکو د بدر په غزا کې بندیان نیول شروع کړه بندیان نیول شروع کړه او وژل ختم شو جنگ نو حضرت سعد بن معاذ خفه شو ډېر طبیعت یې وران شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې سعد طبیعت دې ولې خراب دی ویلې په کار نه و بندیان دا داسې جنګ و چې په دې جنګ کې د مشرکانو ډېر کسان باید وژل شي او واقعیت خبره هم داسې وه که چېرته خلکو بندیان نه وی نیولي نو دوی به د یو اویاو په ځای باندې کم از کم 200-300 وژل شوي ځکه چې سړی یو بندي ونیسي خو بیا خو همغه یو بندي باندې مصروف وي خلک خو تښتي نو که دوی همداسې تښتي تر ویې پرېښي کېدای شي د مشرکانو ډېر زیات خلک هغه شوي هم مړه شوي. خو د الله په خپل پارش کې یو څه حکمت دي دا چې دا څومره بندیان راغلي و دې کې تقریبا داسې فکر وکړه چې اکثریت چې څه ژوندي پاتې شوي ټول مؤمنان شوي ټول مسلمان شوي یو هم پکې کافر نه دی پاتې شوی. نو دا د الله په خپل حکمت خبره وه. نو د ابوبکر صدیق نظر دا و چې دې خلکو نه دی فدیه واخیستلی شي نو فدیه ترې واخیستلی شو. دا د حضرت ابوبکر صدیق ګډون په بدر غزا کې چې ډېر مهمه بدري د بدري صحابي دی. بدري صحابه هغه صحابه دي چې الله پاک جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی را لېږلی و چې دوی د تر مرګه پورې چې کومه ګناه د دوی نه کي او ګناه یې نه حسابېږي. دا غټه خبره دا چې تر مرګه پورې سړي نه طبیعي خبره د انسان نه ګناهونه کي نو چې هر قسم ګناه د دوی نه کي الله پاک هغه ورته مخکې نه پیش قدمه بخلي ده بس دوی سره به هغه ګناه نه حسابېږي. نو دی بدري صحابي هم دی. بیا د دې نه وروسته د بدر د غزواتو نه وروسته بیا ډېر غزوات راغله بني قینقاع غزا راغله په هغې کې ابوبکر صدیق ورسره شریک و. بیا د هغې نه وروسته د احد غزا په 3 کال کې چې کوم مهمه غزا وه په دې کې ابوبکر صدیق باقاعده موجود ورسره او که تاسو خیال چې کله د احد هغه کېدلو په اصطلاح سره غزا کېدله نو ابوبکر صدیق په اول صفو خلق کې شامل و. بیا وروسته چې دا جنګ کله سخت شولو او اوازه پورته شوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو یو ځای کې و 9 کسانو سره و انصار او 2 مهاجر په هغې ځای کې راګیر شوی خو چا نه پېژندلو چې همدا دی ځکه مصعب بن عمیر چې کله شهید شو نو هغه یو دم اواز شیطان یا انسان وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شو. خو لږ ځنډ وروسته کعب بن مالک رضی الله عنه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سترګې ولګېدې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف دا سترګې ښکارېدې نور هغه زغرې اوښتې وې نو یو دم یې چغه کړه چې بس هغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو وایي چې تر ټولو نه اول
چې کوم یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېدو هغه ابوبکر صدیق وایي چې ابوبکر صدیق وایي چې زه پوه نه یم چې زه په ځمکه تلم که په هوا روان وم، خو بس یو درز کې مې ځان هلته ورسولو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، او په داسې وخت کې زه ورسېدم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه مبارک غاښونه شهید شو او دوه حلقې د زغرې دلته ننوتې او وینې ترې راخوټ کېدلې. بیا ده غوښتل چې دا هغه چې کوم یو دي دلته دا حلقې چې نښتي چې دا خپله راوباسي ته نه، خو عبیده بن جراح رضی الله عنه امین امت ورته عذر وکړي چې خدای په بخاري شریف د حدیث راخسته خدای په جات باندې بس دا ماته پرې نو دواړه هغه حضرت عبیده بن جراح راوایسته. بیا د هغې نه وروسته دوی غره لمن کې چون دا فوج د غره په لمن کې بیا د غره لمنې ته جګ شو، نو هلته د غره په لمنه کې ابوبکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موجود و. بیا چې د احد جنګ خلاص شو د هغې نه وروسته بیا د مدینې منورې ته راغله، مدینې منورې کې شپه وکړه، سهار بیا غزوه حمر الاسد هغې ځای ته روان شو، نو هم ابوبکر صدیق ورسره باقاعده روان شو، هلته ورسره و په هغې غزا کې. نو مطلب دا شو چې مونږ ویلې چې حضرت ابوبکر صدیق په هېڅ غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شاته نه دی پاتې شوی. بیا د هغې نه وروسته چې کله غالبا څلورم هجري کې دا صحیح ده چې څلورم هجري د شعبان په میاشت کې بیا غزوه بني مصطلق چې کوم یو وشوله چې نږدې د مدینې او د مکې ترمنځ تقریبا اسپان منطقه چې ورته دا داسې 50 کیلومتره د مکې مزمینې سړی راوځي، دلته اسپان ډېر لوی ځای دی، منځ کې د موټروی په همدې ځای کې تېره ده، غاټې لوحې ریل عثماني لیکلي. نو په دې غزوه کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق باقاعده ملګری و. بیا د هغې نه وروسته د خندق غزا راغله، د خندق په غزا کې ابوبکر صدیق خو طبیعي خبره ده چې مشاور او وزیر و، نو دی په ټول هغه کې و یو مورچل خاص د ابوبکر صدیق په نامه هلته د مشر و د هغې مورچل د هغې ځای، نو هلته به خپل کسانو سره دوی کېناسته بني مصطلق په غزا کې. بیا د هغې نه وروسته په شپږم هجري کې چې کوم یو دی بیا ډېر مشهور هغه چې کوم یو د خندق غزا خندق او د بني قریظه کې و، او د بني قریظه نه وروسته په شپږم هجري کې چې کله د هغه صلح حدیبیه وشوه، په صلح حدیبیه کې ابوبکر صدیق باقاعده ورسره و، ځکه دوه ځایونو کې د هغه ډېره جدي یادونه شوې، یو دا چې کله دوی هغه ته ورسېدل هغه ته نږدې ځای ته قراء الغمیم په نامه باندې چې کوم یو دې ځای ته چې ورسېدل خالد بن ولید مخې ته راغی او د 200 سپرو سره لارې ونیوله، نو هلته دستي رسول الله صلی الله علیه وسلم شورا وغوښته چې خبره ورسره وکړي. نو د ټول اول ابوبکر صدیق خبرې وکړې چې یا رسول الله مونږ خو د عمرې په خاطر باندې ځو، او د عمرې ممانعت چې څوک کوي دا خو لکه یو ظلم غوندې دی چې ټول خلک دې راتلی شي، مشرک دې راتلی شي، هر څوک دې راتلی شي، مونږ څه هغه کړی ده چې نه ځو، نو که څوک هر څوک مونږ مخه نیسي مونږ به ورسره جنګېږو. دا یې دا خو بیا د هغه یادونه وروسته که خیال مې چې کله دا خبرې وشوې او په خبرو کې چې کله مسعود ثقفي راغی او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګیري مبارکې ته به لاس وروړو، نو ابوبکر صدیق منې کې ورته چې دا کار مه کوه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګیري ته لاس مه وړه. هغې باندې ویلې که ابوبکر که ستا احسانات نه وی نو ما به اوس جواب درکړی وی. دا سړی دومره هغه سړی و چې حتی مسعود ثقفي ورته ویلې چې تا احسانات که نه وی نو ما به اوس جواب درکړی. نو هغه خبره یو بده خبره وکړه چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته په دې خلکو نازېږې، خو که جنګ سخت شو دا به ټول درنه وتښتېږي. دې باندې ابوبکر صدیق ډېر په غوسه شو چې خبیثه ته اوس دا خبره کوې چې موږ به تښتو ته نه، نو ډېر سخت په دې باندې سر توند شو دی چې ته اوس موږ ته وایې موږ د ټولو شیانو نه تېرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابل کې او بریدو. دا یې دویم ذکر دی حدیبیه کې دی. دریم که خیال مې چې کله د صلح تړون لیکل کېدلو، د صلح د تړون په ځینو شرایطو باندې مسلمانان ډېر خفه وو، خصوصا حضرت عمر فاروق په دې مسله ډېر خفه وو چې داسې صلح موږ څنګه ومنو چې په هغې کې چې موږ نه څوک ورتښتي یا بیا نه راکوي، چې دوی نه څوک راځي موږ ورکوو، دا څنګه بهانه لري؟ دا خو لکه بیخي ذلت خبره شو. خو په دې کې یو حکمت الله پاک پټ ساتلی و چې مسلمانان نه چې څوک تښتي خو هغه مرتد کېږي، په کافر کېږي، نو کافر باندې خو څوک څه کوي، څوک یې په بلا وایي ښه شو چې ورک شو. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث هم داسې روایت شوی دی، وایي چې هغه کسان چې موږ راځي طبیعي خبره ده دین پرېږدي، نو دا
دا مردار نجس مونږ څه کوو، مونږ ته څه په درکړو. وروسته خلک پوه شو چې دې کوم ډېره خبره وه، او د هغوی دپاره الله پاک خپله یو طریقه پیدا کړه. وروسته هغه سیرت کې مونږ دا په تفصیل سره ویلي وو. نو هلته حضرت عمر هغه ته راغی، ابوبکر صدیق ته راغی. ابوبکر صدیق ته ورته ووایي چې ابوبکر مونږ په حق یو که نه، خو چې بلکل په حق، دا دین په حق دی که نه دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینی پیغمبر دی که نه دی ویل دی. نو چې ولې دا ذلت مني؟ هغه ورته ویل چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله پاک رسول او پیغمبر استازی دی، هغه ته چې څه حکم کړي هغه خو د حکم مخالفت نشي کولی کنه. نو ته ولې به دې خبره کې کلک یې؟ هغه د الله پاک رسول هغه پوهېږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی، هغه عیناً خبره دی ابوبکر صدیق، یعنی دا هغه د ابوبکر صدیق هغه فهم او ادراک د رسالت او د نبوت نه دومره قوي و. کومه خبره چې ابوبکر صدیق حضرت عمر ته وکړه، عیناً خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وکړه چې ګوره زه د الله پاک پیغمبر یم، زه خو د الله پاک د حکم تابع یم، هغې ځنه ما ته حکم راغلی دغسې چې بس دا کار به کېږي داسې، نو زه مخالفت نشم کولی. نو هلته ګوره د ده هغه جواب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د متابعت او د هغه حمایت دا ډېره غټه خبرې په ایماني حساب باندې. دې نه وروسته بیا د خیبر په غزا کې ابوبکر صدیق باقاعده د جنگ یو ورځ جنگ باقاعده قمندان و د خیبر په دې غزوه کې. او د هغې نه وروسته چې کله فتح مکه کېدله، په فتح مکه کې ابوبکر صدیق باقاعده تاسو ویل چې هغه باقاعده په ټولو مسایلو کې شریک و، تر اخره پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمایان او بالکل بارز هغه د هغه بیا په د فتح مکې نه وروسته بیا که خیال مې چې د حنین غزا وشوه. په حنین غزا کې موږ تاسو د سیرت کې دا بیان کړي چې مسلمانانو کې ځینو خلکو داسې ویلې چې نن خو موږ تعداد بیخي ډېر دی، ځکه مسلمانانو تعداد 12,000، مشرکینو تعداد جنگي خلک 4,000، نور هسې بندیان ورسره خلک ډېر وو، خو 4,000 جنگي خلک وو. نو تقریبا 3 چنده مسلمانان زیات وو. په نورو ټولو جنګونو کې مسلمانان د کافرانو نه 2 چنده کم وو، خو فتح به الله پاک ورکوله. دلته د خلکو داسې فکر وکړه چې اوس خو موږ نن ډېر یو، نن به خامخا پاتې. الله پاک ورته وایي چې ودرې تاسو ته پته ولګي چې د تعداد کې کثرت کې څه خبره ده، خو د الله پاک نصرت خبره ده. نو اول کې شکست خوړل شو، خلکو تښتېدل. په هغې کې ابوبکر صدیق د یو د هغو کسانو د جملې نه و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تر اخره ثابت پاتې شو، یو قدم هم شاته ما نه دی لاړ بیخي. بیا چې کله فنین کې فتح وشو، کفار کې څه مړه شو، څه وتښتېدل، بیا طایف ته لاړو. طایف کې هلته محاصره شوه. کله تقریبا محاصرې په باره کې راځي چې د 15 تر 25 ورځې پورې روایت راغلي دي، دونه اندازه چې دونه ورځې وه، خو ځینې زیات ولیکلي چې 60 ورځې محاصره وه طایف. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خوب ولیدلو. د خوب کې ولیده چې یو څوک ورته هدیه راوړي، شودې یو لوښی ورته ډک راوړي، او یو چرګ راشي نو کب کې ایسته چپه شي. نو مونږ مخکې خیال هم کې تېر درس کې ویلو چې ابوبکر صدیق ډېر بهترین معبر و د خوبونو تعبیر به کولو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خوب ورته وړاندې کړ چې ابوبکر داسې خوب ما ولیدو. نو هغه ورته وایي چې یا رسول الله تا څه شي قصد کړی و هغه نه پوره کېږي. نو هغه وایي چې ما قصد کړی و چې باید طایف فتح شي. نو چې ده تعبیر وکړي چې دا نه کېږي، نو بس بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ورته ایسته هغه محاصره یې پرېښوه. راغله خلک بیا ټول بیرته راغله، مسلمانان شو، هغوی اسلام راوړو. نو مسعود ثقفي چې په حدیبیه کې هغه سختې خبرې کړې هغه هم بیا اسلام راوړو. بیا د اسلام په جرم باندې بیا د خپلو خلکو بیا شهید کړه مسعود ثقفي رضی الله عنه، وروسته ایمان راوړله. نو دا د هغه بارز حیثیت و چې په دې ځای کې ښکاره شو. د هغې نه وروسته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکې نه وروسته عمره وکړه، عمره کې بیا لاړو مدینې منورې ته. نو بیا په همدې کال کې نه هم هجري کال کې بیا د تبوک غزا وشو. د تبوک غزا کې د ډېر حیثیت ډېر ښکاره او څرګند و. اوله خبره د امام ترمذي رحمت الله علیه نور کتابونو دا حدیث را نقل کړی دی چې حضرت عمر فاروق وایي چې د تبوک غزا چې کله کېده نو ما سره څه کافي مال موجود و، نو ما قصد او اراده وکړه زه به ابوبکر ته شکست ورکوم. نو خپل مال مې نیمایي کړ، نیم مې راوړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نیم یې پرېښو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه نه وکړه چې عمر څه دې راوړو څه دې پرېښو؟ ما ورته چې یا رسول الله نیم مال مې راوړو نیم یې پرېښو. زړه کې ډېر خوشحاله وم چې نیم مال خو ډېر شی دی چې اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما راوړی. زه نو اوس په دې تمه ناست یم چې ابوبکر به راځي، اوس به شکست ورکوم، زه به مسابقه به زه ګټم. ابوبکر صدیق 4,000 درهمه د سرو زرو دی راوړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېښود. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه ابوبکر څه دې راوړه څه دې پرېښو؟ وایي چې یا رسول الله په کور کې مې صرف د الله او د رسول محبت پرېښو
او نور مې چې څه ټول مې راوړه دلته مې کېښول. نو حضرت عمر وایي چې ما داسې تکیه وکړه چې اوهو دې سړي ته شکست ورکول ډېر ګران خبره ده. ته داسې فکر وکړه دونه ایمان دومره درجې ته رسېدلی دی چې څه یې چې لرل ټول یې راجارو کړي ټول یې راوړل بس ختم هر څه یې پرېښو. نو په هغې کې ډېر زیاته غټه خبره شوه چې ابوبکر صدیق دومره کمال وکړي چې خپل ټول باندې بس الله په لار کې قربان کړي. او بیا چې کله تبوک ته غازیان ته 13,000 غازیان وو د ټولو نه غټ بیرغ چې موږ ته علم شریف وایو چې غټ یو عمومي بیرغ بیا واړه واړه بیرغونه علم شریف په لاره ابوبکر صدیق سره یعنی د علم بردار چې ویل کېږي د ټول ډېر زریز نبوي لښکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نبوي لښکر هغه بیرغچی چې کوم یو عالم شریف چې چا سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا ډېر غټه کمال خبره ده. نو د باقاعده په دې غزا کې په تک کې په حالت کله چې تبوک ته ورسېد بیا په تبوک کې یو صرف په دې غزا کې د زریز نبوي لښکر کې صرف یو صحابي عبد الله ذوالبجادین دا وفات شو. او چې کله وفات شو ډېر مهمه خبره د قیادت او د رهبرۍ لپاره خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو غریب ترین مجاهد امدا و ډېر غریب و چې ذوالبجادین څه کوي چې د شړۍ بیا وسته نور چې ورسره پاتې نه و. نو دی په دې کې وفات شو په خپل مرګ وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق حضرت عمر عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دوی لاړه دوی ورته قبر راوکړه خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته ښکته شو او حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر مړی ورښکته کړې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی کېښود په دې قبر کې عبدالله ذوالبجادین نو وایي چې الله زه د دې وفات نه مخکې د نه راضي وم تم ته نه راضي شه. نو عبدالله بن مسعود وایي چې کاش کې د سړي په ځای زه وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو خبره وکړه زه ته نه راضي وم ته ته نه راضي شه. نو ابوبکر صدیق په دې د عبدالله ذوالبجادین په دې جنازه او په دې قبر کې ښودلو په دې ټولو کې دی موجود و او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قبر ته ښکته شو. دې ته ویل کېږي قیادت دغه ته ویل کېږي چې دغسې د خلکو په دې خصوصا د غریبو خلکو د نادارو خلکو هغې کې باید سړی ډېر متوجه دي مسایلو ته. بیا چې کله دوی بیرته د تبوک د غزا نه واپس مدینه منورې ته راورسېدل نو بیا د حج موسم راغی ځکه غزا چې کوم یو شوی رجب کې شوی او 50 ورځې تېرې شوې 15 یو طرف 15 بل طرف 20 ورځې هلته تېرې شوې. نو چې بیرته تلته رمضان تقریبا په آخري غرغړو کې و دا خبر خلاصېدو کې نو بیا د حج موسم راغی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مصروف و هلته د مختلفو منطقو د علاقو د سیمو نه وفدونه راتله د وفدونو استقبال د هغوی ځکه خلک خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راتله. نو په دې کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله د حج امیر مقرر کې او 300 صحابه کرام ورسره ولېږل چې ته امیر یې ساق الله شکل ته بیا ګورو بیا د حج مکمل تنظام نشو. بیا نو ابوبکر صدیق لاړلو هغه ته حج ته د حج د امیر په حیث باندې حج مراسم ادا کړ او د هغې نه بیرته بیا هغه ته مدینې منورې ته تشریف راوړلو. بیا د دې نه وروسته چې کله دوی بیرته واپس راغله بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قصد اراده وکړه چې یو لښکر د روم د امپراتورۍ په خلاف باندې ولېږي بیا ځکه چې دا خلک سرکشه دي. دوه اهداف د رسول الله یو دا چې رومیانو ته وښیي چې موږ یو طاقت او قدرت یو او بل دا دی چې په نږدې پولو کې د عرب او د هغوی ترمنځ چې کوم پوله وه د روم د امپراتورۍ چې هغې پولو کې کوم عرب خلک ډېر زیات قبایل اوسېده او د غسان په نام یو پاچاهي هم پکې وه خپله. نو د دې ته ولېږلو چې دوی هغه خلک په دې پوه شي چې ولا مسلمانان دومره قدرت دي چې یو لوی سوپر پاور سره یو ابر قدرت سره ټکر کوي نو دا طاقت او قدرت دی. نو دوی دا لښکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناروغۍ نه یوه ورځ یا 2 ورځې مخکې چې بیا د دې نه وروسته بیا مریض شو دی برابر کې او حتی بیرغ یې ورته وتړلو هغه هم کړه. په دې هغه کې ځینې روایتو کې دا هم راځي چې خپل ابوبکر صدیق او حضرت عمر دا دواړه په دې لښکر کې شامل وو. خو بیا وروسته مسله د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات پاتې شو دا شی هغه شو بیا ابوبکر صدیق دا ولېږه انشاءالله بیا وروسته دا خبره خپله په تفصیل باندې راځي. دې نه بعد چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مریض شو د مریضۍ په جریان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ د بخاري حدیث دی چې ټولې د مسجد نبوي ته چې څومره لارې د مختلفو کورونو راغلي دا ټولې بندې کړي ټولې بندې شي الا خوخته ابوبکر د ابوبکر دروازه د همداسې کړکۍ د خلاصې نور ټولې بندې کړي امر وکړ چې بس دې نه هغه نشي. بیا مریضي یو وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مریضي لږ سخته شوه. نو یو روایت د عایشې امام بخاري رحمت الله را نقل کړی دی یو هغه وایي چې
عایشه بیبي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې زړه مې دی چې ابوبکر او ورور یې راوغواړم او زوی د عایشې ورور چې یو مکتوب ورته ولیکم چې آینده کې په د خلافت په امر کې څوک سره لانجه ونه کړي. بیا وایي چې نه عایشې ما ضرورت نشته، الله او رسول او مؤمنان د دې نه انکار کوي چې د ابوبکر په موجودیت کې بل څوک د خلافت دپاره وړاندې شي، بس دا ضرورت نشته. دا امام بخاري راخسته دی د بیبي عایشې. بل روایت امام مسلم رحمت الله علیه د بیبي عایشې نه راخسته چې عایشه بیبي وایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې عایشې ته د پلار او ورور دواړه وغواړه چې زه د امر په باره کې هغه ورته ولیکم، مکتوب ورته ولیکم چې بیا آینده کې څوک سره شر ونه شي، چې زه مستحق یم دې دپاره. دا دواړه امام بخاري امام مسلم صحیح احادیث را نقل کړي دي. نو دا ډېره غټه خبره ده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته داسې یو مکتوب خبره یاده شوې ده چې د په خلافت په هغه کې زه ورته یو شی لیکم. خلافت نوم نه ده اخیستی، صرف امر یې ولې اخیستی چې داسې امر دی. دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم منځونه ورکول، خو د پنجشنبې ورځ شوه، د جمعې شپه چې کوم یو راځي په دې وخت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ښه نه شو. پنجشنبه جمعه هفته یکشنبه، نو د پنجشنبې په ورځ ماښام مونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي، یعنې د جمعې شپه چې راځي. او ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها وایي چې آخري مونځ چې ورکړي نو والمرسلات عرفا، ورځ د ماښام مونځ مانځه نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وضعیت خراب شو، مریضي زیاته شوه. 3 ځلې کوشش وکړي چې لمانځه ته ولاړ شي، خو ونه شو. چې ونه شو بیا حضرت عایشې هغه ورته ویلې چې ابوبکر امر وکړي چې خلکو ته منځ ورکړي. درې کوششونو سره ونه شو چې دی لاړ شي د امامت ته. بیا ورته چې ابوبکر ته امر وکړي چې خلکو ته منځ ورکړي. حضرت بخاري حدیث دی دا. حضرت عایشه صدیقه وایي چې ما ورته ویل چې رسول الله هغه خو ډېر نرم زړی سړی دی، که ستا په مسله ودرېږي منځ به پاتې ایله به ژاړي، نو هغه نه دی. نو بیا غلی شو، چې غلی شو وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ویل چې بس امر وکړي ابوبکر چې خلکو ته منځ ورکړي. نو عایشې بیا دا خبره تکرار کړه، چې تکرار کړه نو دا ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ګورئ تاسو داسې لکه یوسف علیه السلام ته چې زلیخا ښځې راغوښتې او لاسونه یې غوڅ کړه، په خوله یو شی په زړه بل شی. دوی اصلي په زړه کې دا و بیا شن وایي چې ما ځکه د دې خبرې مخالفت کولو چې که چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې هغه کې وفات شي، په دې مرض کې، نو بیا به خلک وایي چې دا ابوبکر سپېره و، په دې خاطر مې دا کار ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې خبره په زړه کې یو شی ده، ظاهره بل خبره کوي. امر وکړي ابوبکر ته چې لمونځ ورکړي خلکو ته، بس عذر. نو بیا د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوندانه کې په حیات کې د مرضۍ په دوران کې 18 لمونځونه، ځکه د جمعې د شپې ماخستن لمونځ، بیا د سبا جمعې ورځ، بیا د هفتې ورځ، بیا د یکشنبې 5 لمونځونه، او یو د دوشنبې د سهار نه 18 لمونځونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی و چې ابوبکر صدیق امامت وکړي. 18 منځونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم آیات مبارکه د اون کړی دی. یو روایت امام طبرانی رحمت الله علیه راخسته دی، امام ابن حبان هم دا روایت را نقل کړی، وایي چې یو ځل ابوبکر صدیق د ماسپښین د جمع وخت و، ابوبکر صدیق بیرون د څه مسلې دپاره تللی و، دا د رسول الله د مرضۍ په وخت کې د جمع ته نشو راتلی. نو بلال رضی چې وکتل چې ګوري د جمع وخت دی ابوبکر نشته، نو حضرت عمر ته وته چې ته مخکې شه جمع ورکړه. نو هغه جمع ته مخکې شو، الله اکبر، هغه اواز لږ جګو الله اکبر ویلې، هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د اواز واورېد چې دا خو ابوبکر نه دی، دا خو عمر دی. نو ورته ویل چې لا 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 3 ځلې دا خبر کړ، لا 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 دا چا دا سړی مخکې کړی دی، ولې ابوبکر چیرې دی؟ د ابوبکر په موجودیت کې بل هیڅوک هم د حق نه لري چې محمد ته مخکې شي. نو دا خو حضرت عمر دا خبر واورېده چې مونځ وکړي. نو مونځ نه وروسته حضرت بلال په غوسه شو چې تا نو ولې زه مخکې کولم، ظالمه دی خدای، خو چې ته پیدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خفه کېږي. ما داسې فکر چې تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې عمر دې مخکې ته شي، نو تا ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خواهش او د هغه خلاف باندې دا خبره. هغه چې ما ته څه پته وه، ابوبکر نو بس تمام مخکې کړې، ځکه دویم سړی ته وې د هغه نه وروسته. یعنې دا هغه د رسول الله د حضرت ابوبکر صدیق هغه حیثیت او شان و چې هغه ویلې چې د ابوبکر په موجودیت کې بل سړی څنګه وړاندې کېدلی شي او مخکې کېدلی شي. نو دا د ابوبکر صدیق هغه شان او حیثیت و. بیا د دې نه وروسته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وضع خرابه شوله، د صحیح بخاري حدیث دی دا چې حضرت انس بن مالک روایت کوي چې د دوشنبې ورځ باندې آخر د سحر لمونځ
چې کله په دې ورځ باندې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ماسپښین مانځه مخکې وفات شو نو د سهار لمونځ موږ وکړی وایي چې کله د سهار په مانځه باندې ابوبکر صدیق امام و موږ شاته پسې ولاړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې حجرې هغه یې لرې کړه پرده یې لرې کړه او په دې دروازه کې ودرېدو نو موږ صحابه کرامو نظر شو ابوبکر صدیق هم نظر پرې ولګېد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرده جګه کړه نو معلومېږي چې مانځه ته راځي نو ابوبکر شاته را روان شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځای پرېږده او هغه په مانځه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره ورته وکړه چې بس خپل ځای دې اوسه نو وایي چې صحابه کرام چې کله پوه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روغ شوی دی ولاړ دی پردې جګ کړې نو بیا نږدې و چې دوی دا خلک مونځ پرېږدي او رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنې ته ورشي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پوه شو چې اوس خلک هغه لري پردې درته راځوړند کړه وایي دا زموږ آخري ملاقات و چې سره وشو د دې مریضۍ په جریان کې غالبا تقریبا صحیح اقدار راځي چې یکشنبې ورځ چې سبا ته وفات کېږي یا د شنبې ورځ د وفات نه یو ورځ دوه ورځې مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته راغی خپل مسجد نبوي ته راغی نو په دې وخت کې ابوبکر صدیق پر مانځه باندې ولاړو چې ولاړو نو ابوبکر صدیق شاته شو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د پخوا کې کېناستو ابوبکر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې اقتدا کړو خلکو د ابوبکر صدیق پسې خوا کې ورسره ودرېدو منځ وشو چې منځ وشو د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته پورته شو او په منبر باندې څه خبرې وکړې نصیحتونه یې وکړه څه ډېر وصیتونه دا بیا سیرت کې موږ دې ته پوره اشاره کړې وه نو بیا تکرار ته ضرورت هم نه دی خو په دې ضمن کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره وکړله هغه خبره دا و چې وویلې چې الله خپل یو بنده ته اختیار ورکړي چې خوښ دنیا کې پاتې کېږي دنیا خزانه او ژوند دې خوښ دی او آخرت خوښ دی او هغه بنده آخرت خوښ کړي صحابه کرام ټول د سپیکر وکړي چې بنده و څوک وینو د سپیکر وکړي څوک سړی ابوبکر چې کله دا خبره واورېد نو په ژړا شو دا بخاري حدیث دی وایي چې دا خلکو یو بل ته وکتل چې دا شیخ ته ګوره دی هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سړي خبره وکړه چې بنده ته اختیار ورکړي او آخرت خوښ کې دنیا پرېښوه نو دې کې اوس د ژړا څه صورت دی چې اوس دا سړی ژاړي خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو موږ پوه شو چې ابوبکر خو د دې خبرې په مطلب پوه شو چې دې بنده نه اصل رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل الله پاک اختیار ورکړی هغه آخرت خوښ کې نو ابوبکر په موږ کې دومره د علم څښتن سړی و چې بالکل په دې خبرې په سر باندې پوه شو چې دې نه مطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ځکه نو دا خبره داسې پیښه شوه درس په انشاءالله اوس همدومره وي متماقب برخه به بیا په بل دریم درس کې انشاءالله وړاندې کوو. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.